د نن ورځې خبري ټولګه. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. افغان ځواکونو 4 پاکستاني بم جوړونکي ووژل. د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د 4 پاکستاني بم جوړونکو په شمول 10 طالبان وژل شوي دي. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې تېره شپه د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري عملیات ترسره شول چې د 4 پاکستانیانو ماین جوړونکو په شمول 10 طالبان وژل شوي او د دې ډلې د ماین جوړونکو یوه کارخانه پکې هم له منځه وړل شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې پاکستاني بم جوړونکي وژل کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم له یادې ډلې سره د افغان ځواکونو له لوري ګڼ شمېر بهرني وسلوال وژل شوي چې اکثره یې د وسلو پاکستانیان ماهرین دي. ولسي جرګې د 1400 مالي کال بودیجه تایید کړه. ولسي جرګې د 1400 مالي کال دریم ځل مسوده د یوې غونډې په ترڅ کې تایید کړه. له دې وړاندې یادې جرګې 2 ځلې د حکومت بودیجه رد کړې وه، خو دا ځل یې د یو لړ تغییراتو سره یاده بودیجه تصویب کړه. RT افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره تبلیغات روان دي. د روسي RT رسنۍ په یو تحلیل کې ویلي ډېری غربي رسنۍ په دې لټه کې دي چې په افغانستان کې د جګړو دوام او سرتېري پاتې کولو ته امریکایي چارواکي وهڅوي. سرچینه کاږي سره له دې چې تر دې دمه د بایډن ادارې په افغانستان کې د خپلو سرتېرو د پرېښودلو پرېکړه نه ده کړې، خو د غربي رسنیو ټول تمرکز او تبلیغات پر دې راڅرخي چې په افغانستان کې جګړه اوږده شي. دغه رسنۍ په خپل تحلیل کې وایي چې باید ژر تر ژره افغان جګړه د خبرو له لارې ختمه کړل شي او ټول هغه خنډونه له منځه یوړل شي چې دلته د جګړو او تاوتریخوالي د سبب ګرځي. صالح د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وایي طالبانو له پاکستان څخه داسې برمې ترلاسه کړي چې کولی شي په ډیر کم وخت کې پر سړکونو کې د ماینونو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځای وکیندي. ولسمشر غني افغانستان ویتنام نه دی او حکومت سقوط نه کوي. ولسمشر اشرف غني په یو تازه مرکه کې د طالبانو د نظامی بریا ویره رد کړې او ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او حکومت سقوط نه کوي. نوموړي همداراز ویلي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن دي او د افغانستان ستونزې ته باید سیاسي حل لاره غوره شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د کابل ښار پرونی مازدیګر چاودنې د ټاپیانو پوښتنې لپاره روغتون ته ورغلی. د ملي امنیت سلاکار وایي چې د افغانستان د خلکو دښمنان به داسې غیر انساني کړنو او بریدونو په ترسره کولو سره هیڅ هم خپلو موخو ته ونه رسیږي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا خپلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.